یوه واقعه د 9/11 وه د کومې نه وروسته چې په یورپ یا په اروپا یا په ټول امریکا کې د مسلمانانو ځورول شروع شو او هغه په دې خاطر باندې چې د 9/11 د واقعي یا د امریکا په دوو دنګو ودانیو باندې جهازونو د حملې پړه به مسلمانانو اچول کېده په اسامه بن لادن باندې او هغه د هغې نه وروسته چې د ټول مسلمانان په هغې کې ملوث ورته ښکاره کېدل او د هماغې په طرز کې په افغانستان باندې هم حمله وکړه. یوه اوس د 9 مۍ واقعات دي کوم چې په پاکستان کې وشو د عمران خان د نیولو په بدل کې چې د معترضینو قهرجنو معترضینو په ښارونو باندې حملې وکړې، ریډیو پاکستان یې وسوځولو، همدارنګه ډېر تاوانونه یې ورسول، په جناح هاوس باندې ورغلل او مکمل د قانون خلاف کارونه وکړ. او د هغې زور د دې ترڅنګ چې د پی ټي آی ملاتړو ته لاړ شي افغانانو ته هم راغی. ویل کېږي داسې چې په تېرو څو ورځو کې په ټول پنجاب او اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو پروسه پیل شوې ده او تر اوسه پورې 20,300 افغانان چې دي هغه نیول شوي دي او د دې ترڅنګ دغه افغانانو چې کوم سره اسناد نشته دی د هغوی د ډیپورټ کولو خبره هم کېږي چې دوی به ټول افغانستان ته ډیپورټ کېږي. خو د ډیپورټ هم ښه والی به وي. دلته ویل کېږي داسې چې د 1 میاشت 3 میاشتې یا 6 میاشتو زندان نه وروسته به چې د هغوی خپل هیواد ته لیږدول کېږي. نو اصل خبره او اصل مقصد زما دا دی چې 9 مۍ نه همغه د 11 سپټمبر واقعه جوړه شوه و د بغداد نه چې کاڼی راخوشي کېږي نو هغه د غریب سړي په تندي باندې لګي. نو اوس د 9 مۍ واقعاتو په اړه هم چې دی تېره ورځ مې سلیم صافي مرکه کتله چې رانا ثناء الله یې په جرګه کې راغوښتې وو نو هغې پوښتنه کوي چې د افغانانو د نیولو په اړه باندې نو ښاغلی وزیر ورته وایي چې په دې ټولو حادثو کې چې د افغانان ملوث وو نو ځکه چې د افغانانو د نیولو پروسه پیل شوې ده او په دغه ټولو کې چې د په زمان پار کې د افغانانو شتون ثبوت شوی دی، په حملو کې د افغانانو شتون ثبوت شوی دی. نو زما مقصد د دې ویډیو نه یوازې دا دی چې کله موږ په دویم ملک کې اوسېږو نو دغه ملک د قانون احترام هم په موږ تاسې باندې فرض وي. موږ په دې ملک کې اوسېږو او د UN د طرف نه موږ حمایه کېږو، زموږ د شتون کارډونه موږ ته راکول کېږي، زموږ د اوسېدو اجازت موږ ته راکول کېږي. د دې ترڅنګ تاسې وګورئ نو موږ ته د سیاسي فعالیتونو اجازه هم نشته دی. بیا د یو داسې کس ترڅنګ ودرېدل کوم چې په پاکستان کې یو د سیاست بد رنګ شروع کړی و، کوم چې د پاکستاني سیاست رنګ بدنامه کړې وه، داسې کس سره ودرېدل بیا به داسې معترضو پاڅونونو کې په داسې قهرجنو پاڅونونو کې حصه اخیستل چې هغې ټول د قانون خلاف کارونه وکړل. پېښور کې چې د ریډیو پاکستان وسوځولو، جناح هاوس یې وسوځولو او بلها هغه کارونه وشو کوم چې د قانون دایرې نه بهر دي. نو که چېرته موږ هغې ته وګورو چې دا کارونه د پاکستانو لپاره هم د بلا سبب شو، ټول هغه د پی ټي آی کارکنان چې په دې کارونو کې ملوث ونیول شو او په فوجي عدالتونو کې د هغوی د فیصلې کولو امر وشو. نو که دې ته په کتو سره انګېرنه وکړو یا قضاوت وکړو نو به دا وي چې په کار نه دي چې افغانان په داسې کارونو کې ملوث شي کوم چې د هغوی د شتون دپاره مضر وي. موږ په داسې وخت قرار لرو چې افغانستان په داسې حال کې نه دی چې هلته د خلکو ستنېدل ممکن اوسي یا هلته د خلکو ستنېدل ګټور اوسي. نو موږ ته لا هم صبر پکار دی، لا هم چې دی د مهاجرت په ژوند باندې زغم پکار دی. د مهاجرت ژوند د مزایاو ترڅنګ چې انسان د خپل ملک د کومې رویې نه چې راتښتېدلې د هغې نه که بچ وي نو دا یوه مزایه یې ده. د هغې نه علاوه د ډېرو بدبختیو سره مخ کېږي چې یو پکې دا هم ده چې ته په هېڅ سیاسي فعالیت کې حق نه لري چې ته یو سیاسي ګوند طرف ته شي یا د چا سره په تظاهراتو کې ووځي یا د چا حمایاتو کې یا د چا نه چې دی پر ضد ودرېږي. نو د دې حق هم کډوالو ته نه حاصل
که په نور ملکونو کې حاصل او پاکستان کې نه دی حاصل نو نه دی په کار چې په داسې اعتراضونو کې بیا داسې خلکو سره چې هغه ستا خبره نه کوي د قوم خبره نه کوي د قوم سیاست نه کوي د پښتنو د افغانانو سیاست نه کوي ستا ملک سره ښه روابط نه غواړي ستا سره ښه تجارت نه غواړي ستا ښه حال نه غواړي د دغسې یو سیاسي ګوند سره ودرېدل چې هغه په خپله باندې داخل د ملک کې د ملک مخالف ګوند دي نو دا به حتما داسې پایلې لري نو بیا هم چې زموږ غوښتنه به وي د چارواکو نه چې د کډوالو سره دی په ترحم باندې چلند وشي ځکه دوی آلریډي مخکې د مخکې نه د دې حال نه تېري چې کور کار بار ملک هر څه د لاسه ورکړي او تا سره د یو کډوال په حیث باندې اوسي نو د عامو خلکو نه باید دوی سره لږ په نرمۍ چلند وشي نو ما غوښتل چې دغه د 9/11 واقعه د 9 مۍ سره یو ځای په دې باندې خبرې وکړو چې څرنګه چې د مسلمان ځورول کېدلو ستا افغان ځورول مشروع شوي خو وجوهات معلوم دي او که څوک په دې کې ملوث نه وي نو د هغې په ناقه باندې ځورول دا به واقعا د انساني حقوقو سرغړاوي